سلامونه او ستړي مسې قاسم خان مندوخیل یم. زما تر څنګ ناست شهریار ترین دی چې د کوټې سیمې دی او دلته په یو ډیر مهم مرکز ته د لندن یو ډیر مهم مرکز ته راغلی یو چې کنری واف نومیږي. دا زما څنګ ته یو شاته د شاته دا دنګې دنګې ودانۍ چې ګوري دا دلته دا د بانکي نظام یو بانکي سیستم یو ډیر غټ دلته نیټورکینګ دی او د دې ترڅنګ د فاینانس کنسلټنسیانې دي دلته او د میډیام یو ډیر غټ مرکز دی. خو موږ له شهریار ترین چې خپل په کنری واف کې کار کوي د فاینانشل کنسلټینګ کوي په فاینانس کې د خلکو ته سلا مشورې ورکوي. د دې کمپنۍ یو ډیر لوی دلته یو چارواکي دی افیسر دی. موږ به دلته دوه کیسې لټوو. یو دا چې خپل د شهریار ترین په اړه به د تعلیم په اړه به خبرې کوو، بل به د کنری واف په اړه د دې سیمې د ارزښت په اړه چې دا د بریتانیا په مالیه کې یا د نړۍ په فاینانس کې څومره مهم ځای دی، په بانکي سیستم کې څومره مهم دی او د دې ترڅنګ خپل کنری واف چې دلته د تیمز راده پر غاړه پروت دی. دلته به پخوا ویسټ انډیز چې کله دغه بریتانیا امپایر و سلطنت و نو کنری واف یو داسې ځای و چې دلته به کښتۍ بارېدلې یا به له ویسټ انډیز څخه چې به کښتۍ راتلې په ویسټ انډیز کې لکه باربیډوز او جمیکا او دغسې ټرینیډاډ غوندې هیوادونو دا کښتۍ به دلته راتلې بارېدې به او له دې ځایه به بېرته تلې. نو پر دې باندې هم خبرې وکړو. شهریار ترین ستړي مسې. السلام علیکم. کسل الله دې راوړه. څنګه مننه روغ اوسې. دلته دوې پوښتنې وي. یو دا چې خپله ستا په اړه به غواړو چې خپلو اورېدونکو ته او کتونکو ته ور وښیو چې شهریار ترین څوک دی، او دویم به په دې ځای کې چې ته کار کوې کنری واف دا یو ډېر غټ فاینانشل مرکز دی، د فاینانس یو ډېر لوی سینټر دی. په دې اړه به خبرې وکړو. نو کومه یوه مهمه ده؟ کسل الله اول خو الله مې راوړله او ډېره مهرباني ستا، ډېره مننه ستا د ګران کتونکو دپاره دا ګورو خلک دوی ډېره مننه چې دوی ستا پروګرام موږ هم فالو کوو او دا خلک هم ډېر په شوق باندې ستا پیج او ستا پروګرام فالو کوي. نو په دې باندې موږ یو تعلیمي طور باندې او دغه سره ایز ا سټوډنټ ستا معلومات موږ ته راکوي د ژوبل څخه تر لنډنه پورې. دا ګټه موږ ډېر خوندور. ډېره مننه. نو تا چې دا خبره کوله کنری واف زما سفر، نو دا دواړه خو داسې دي چې بس کنری واف خو ډېر زوړ سفر دی. زما ریلیټیولی د دې په مقابله کې ډېر ښه نوی سفر دی. د دې سفر چې لکه تا وویلې دا اول دلته به ډېرې کښتۍ راتلې او دا چې د برټش امپایر په ټایم کې دا غځای و چیرې چې به دوی خپل ګودامونو او د لیرو هېوادو څخه دوی سامان د لې راتلی یا به دا خلکو دا نور لندن ته د کنال په ذریعې دلته د کنال لکه زموږ خواته ولا کاریزونه ورته وایي لښتی دی کنال چینل دی کنال هم دی یعنې چې هغه خپل انسانانو جوړ کړي وي. رود خو هغه وي چې طبیعي قدرتي رابهېږي. نو دا دوی د انسانانو جوړ کړي چینلز وو د کنالز په دې باندې دوی all the way down to دغه څه وخت برمنګم پورې سامان دغه ستلی. نو دا چې دا دوی ډېر زور سیستم بیا دوی راولاړ سو دغه ځای ایز ا فاینانس هب جوړته وایي دغه ډیولپ یو د کاروبار غټ مرکز فاینانس د مالیې. بالکل. دلته نن چې په دنیا کې ستا څه تر ټولو غټې کمپنۍ دي هغه په دا ځای کې دغه هیډ افیس ته لیدي. لکه دلته د میډیا هم ډېر غټ مرکز دی. میډیا څه واخې تر فاینانس څه واخې تر ټریډ څه واخې تر بینکو څه واخې. نو ایچ اس بي سي سو بارکلیز سو لکه دا زموږ کې پی ام جي دی دغه رنګه څنګه چې دا په پاکستان کې ته به ګای اورې موډیز ریټینګ راغلی پاکستان ریټینګ بالا سو پاکستان ریټینګ لاند سو دا ته مخامخ دا بلډینګ ته ګورې دا بلډینګ کې دا خلک ناست دي دا کمپیوټرز کې چې دي خلک خپل دا آی بی اینڈ پی ګلوبل چې لیکل نه دا اس ان پی خور شي دی اس ان پی لاندې ولا چې دی دا جوړ کړي موډیز ریټینګ متا خامخا اورېدل. نو موډیز هم په دغه بلډینګ کې دی. دا چې اس ان پی ګورې دا سټانډرډ اینډ پور دا ګلوبل دا هم ډېر غټ دی. دا بیا مطلب ډېر زوړ یو سټاک ایکسچینج سره ریلیټډ سټانډرډ اینډ پور ته وایي. د دې چې دی په یو کې چې سټاک ایکسچینج
خلک انویسټمنټ دا د غو سره ریلیټډ دي دا نو دلته دنیا جهان کمپنی نشته چې د لې خپل ځان خپل د ونډې بازار ورته وایي سټاک ایکسچینج. بالکل صحیح خبره. نو اوس د ونډې بازار او دغه کنيري وف ته ستاسو سفر څنګه راغی دلته؟ زه څنګه زما سفر خو شروع شوی و د سټارټینګ زما هم په کوټه کې شوی نو د دې ابتدا چې زما ابتدایي تعلیم شو ما له په کوټه شهر کې حاصل کړی دی او د کوټه شهر څخه بیا زلاړم اسلام آباد ته الته ما خپل ای لیولز وکړو چې د اف اس سی ایکویولنټ شي ورته وایي او د اسلام آباد بعد بیا زما اراده و چې زه امریکا ته لاړ شم. زما فول سکالرشپ باندې الته په امریکا کې په یونیورسيټي اف پنسلوانیا کې زما اډمیشن وشو خو بیا هغه ټایم د 9/11 د وجه دوی د اگر د ویزې هر شی کینسل کو نو زه رالم بیا بیرته په کوټه کې ګرې یونیورسيټي ته یو شپږ میاشتې په کوټه کې بیا ما تېرې کړې نو بیا دغه بعد بیا مې اراده وکړه چې راځه بیا په سفر روان سه دغه څه بیا لاړم کراچي ته پسې لاړم کراچي ته لاړم هلته مې یو کال یو نیم کال په کراچي کې یو یونیورسيټي کې ما سبق وویلی او بیا مې کوم مضمون د سبجیکټ زه په بزنس کې زه همیشه د کوچنیوالي سره زما دا بالکل کلیریټي زما په ذهن کې زه به دغه بزنس او بزنس سټډیز کې زما انټرست نو په هغه کې زه کالج اف بزنس مینجمنټ کې هم په کراچي کې دغه څه بیا ما خپل بیا مې سوچولي چې دا ګرد څلور کال د لیته رومه تر ازه بیا یو لندن خو د ټرای وو نو بس بیا په لندن کې د لې یونیورسيټي واغه ته اپلای وکړ او خپل کریډټس ما ترانسفر کړ دا ستا ډېر کتنګ والا و دا سټوډنټس وي نه چې سوچ وي یار زه خپل ډیګري کمپلیټ کوم دا هم مواقع ستا کستا ګریډز شي او تا پرفارمنس شي او ستا ایکسترا کریکولر پلس ستا سبق صحیح رواني ته هاف وی تھرو مطلب تا خپل ډیګري په درمیان کې تا خپل ځان کغواړي بهر ترانسفر کوي سي ډېر ښه نو ما خپل دا مشورې بم بیا ورکې ځوانانو ته چې بالکل ما دا ول ستا اډینس ینګ اډینس ډېر وي نو بیا دلته رالم یونیورسيټي کې اډمیشن واخلو او د دوه کاله کورس ما په یو کال کې ختم کړ نو بیا هغه ما سکالرشپ ملاو شوی نو بیا سکالرشپ د هغه سم اپلای کړو دا د کوین هغه ټیم چې ځوندې و کوین الیزابت هغه یو سکالرشپ را وسیل و هغه ټیم نو هغه ما اپلای ورته کړو نو دوی ما ته سکالرشپ راکړ بیا کوم یونیورسيټي دلته یو کې دا ام بي اس یو یونیورسيټي و او دغه بعد بیا زما ماستر د خاطر اراده سو ماستر د خاطر اراده سو چې ما لري زما بزنس او بیسیکلی چې زما ډیګري و هغه مینجمنت او بزنس او په ایچ ار کې د ډیګري و دا I was not a master of anything نو چې یار دا دغه ډیګري و مارکیټینګ سی دونی سپیسیفیکلی چې تو وګوره ډیر زیاتې ټارګټډ کورس نه و دا یو جنرال رنګ کورس و چې تاسو یو ښه انډرستانډینګ د بزنس خبره نو زما دا و چې یار زه دا رنګ یو کورس وکړم چې په هغه کې زه ډیر ټارګټډ او سپیسیفیک په یو شي کې زه نه راځم نو دا بیا ډیر انټرېسټینګ سټوري ده نو ډیر د وجدان دا کوم بیا د شارټ کټ یو درته وکم چې ما په لایبرری کې نو لایبرری والا تقریبا 100 کتابونه خرڅول هغه کې په یو پاوند باندې دلته لندن کې نو ما یو کتاب د غیر شسته کتاب وکول شسته او مال تر ازه دا راپورته کړ نو دا کتاب چې ما راوخت خپل په شلف باندې مارک نو ما چې ماسترز کوي اوس ناست یم دوه ټیم انټرنیټ هم دنیا زیات عام نو دنیا لکه نن سبا انفارمیشن کم کال ودا دا 2004 اراوند 4 ټایم نو په دا کې ما لري تراسه سوچ پکې و چې یار دا څه کوي دا د فلمان رنګ تاسو سوچ چې بلا موږ د کتاب پروت دا دا به چې دا مینجمنت ساينس به څه تا وایي ډېر نو کتاب راوخت ما لري دا خو چې مهنت کوم سټټیسټکس او کمپیوټر ساينس کمبینیشن دی دا کوي سم سټټیسټکس د شماریات یس او کمپیوټر ساينس د کمبینیشن نو تر اوسه پورې لا فیسبوک نو راغلی وګوره تر اوسه پورې دا انستګرام دا د نیو شان تر سوشل میډیا نه راغلی نو ما لري تر اوسه دا کمپیوټر ساينس او سټاتس دا شی کمبینیشن دی نو ما لندن سکول اف اکنامکس ته اپلای وکړ او لینکاسټر یونیورسيټي ته اپلای وکړ او لینکاسټر یونیورسيټي به ماته بیا سکالرشپ راکړه زه فرست پاکستانی سټوډنټ وم
to ever get a scholarship for operational research. ډېر ښه. نو لنکاسټر کې زه یعنې ستا تعلیم هغه په انګریزي کې چې وایي through out په بورسونو په سکالرشپونو نو چې وګوره زما چې where there is a will there is a way. ته بالکل خپل لاره پیدا کړې الله پاک یعنې د بابا یوه روپۍ هم نه باندې لګېدی. نو بابا ته سره آواز ته ولم دا بابا لږ تعلیم خو راکړی دا هم ډېر نو بیا هغه چې ماسټرز ته ننوتم دغه زما لایف چینجینګ مومنټ ولې هلته زه یو سپیسیفیک ډګري ته لاړم په چش کې چې زما چې کوم ایکسپرټیز و هغه د کراوډ څخه کم شو. زه دا ستا ګران کتونکو دپاره د خلکو دپاره زه دا خبره او دلکې داسې کتونکو لپاره یو پیغام موږ وایي ستا سفر کې دوی لپاره هم معلومات سي او هم دوی یو څه داسې یو زده کړه ځینې واخلي کیدای شي ډېر ځوانان اوري او هغوی وایي چې موږ هم برېټانیا ته راغلي وه یا د لویدیځ نورو هېوادونو ته او ته دوی ته داسې لارښوونه وکړې چې څنګه داسې شارټ کټ خو تا اوس خبره وکړه داسې لنډه لار کومه یوه ده چې دوی هم راسي او لکه دا ستا فاینانس کې زده کړې کوي یا په سټیټسټکس کې یو دوی زه به په دې دوې خبرې کوم. اول به د خپل د ځان څخه هر هلک دی که هر نجلۍ ده دا به سنسیره کېږي د ځان به سنسیره کېږي. د ځان د سنسیریټي مطلب دا دی چې ستا اول مور و پلار دي رشته داران دي دا ګور څه ستا باید چې اخلاق برابر ستا اول اخلاقیات دي ولې هلته ستا ذهن بیا تفکر اخلاقیاتو سره برابر زه در برابرو نو دا چې ستا برابر وي نو ستا مایند چې دی نه ستا مایند بیا د فالتو جنجټو څخه خلاص ولې هلته ستا چې کوم سوشل لایف دی هغه ستا سټیبل دی نو بیا ته راځي خپل سبق وخواته ځان سنسیر د خلکو سره سنسیر نو بیا د الله پاک د رضا او د مور او پلار دعا سره بیا خپل لاره پیدا کړه. هر انسان په هر شي کې نشي کېدی. ځان ته وګوره که ته په کم ځای کې په کم الیمنټ کې بذات شهریار بذات قاسم هر انسان یو نه یو خوبي لري. ما ته خوبي په یو پاوند کتاب کې را ملاوه شوه چې ما ته وکتل چې یار زه په دا ځای کې صحیح یم دا چې زه وکړم بس دغه لاره ما ونیوله نور بس بیا مې شاته نه دي کتلي. نو خبره سټیټسټیک ښه نه ده خبره د کمپیوټر ساینس ښه نه ده خبره د موبایل ښه نه ده خبره دا ده ته ځان وپېژنه چې ځان ته کم ټایم څه سنسیر شولې د شاوخوا خلکو څه سنسیر شوې لاره بیا خپله تا ته ملاوي شي. نو هغه د شارټ کټ لاره لایف کې شارټ کټ نشته قسم شارټ کټ نشته لیکن ګډ ډیسیژن میکینګ شته یو ښه پرېکړه وکړې یو ښه سوچ وکړې او بیا ښه سوچ او بیا هغه باندې فیصلې باندې عمل ډېر غلط او صحیح پروا نشته عمل ضروري دی دا ضروري دی که د اراده ورته وکړه اوس زه نه وم خبر چې په یو کې زما کریډټ ټرانسفر کېدی شي لیکن ما دغه سوچ وکړ احتمال تر اوسه ته ټرای اوس زه نه وم خبر چې زما په ډګري باندې سټیټسټیک اوس ما مارکیټینګ او هیومن ریسورس کړی سټیټسټیکس ما ګرته چې نور کلاس فیلو خالي 20 انټیک دي دا کورس کا هر کال په دا 20 کې ګرد بیچلرز یو میتھمیټیشنز راغلي خو ما دا شل انټیک چې دی لکه دا تا چې ولې دا په ساده ژبه کې لکه اوس یو کتونکي هغه چې دی دا نمبر دی شل 20 انټیک 20 سټوډنټس چې دی دوی د کال خالي اخلي او hundreds of thousands of students apply خالي 20 people they take every year ټول دنیا ډېر هغه دې د پاره چې کومې پونتو دا په لنکاسټر یونیورسيټي مینجمنت ساينس دا this is one of the top universities په یورپ کې راځي سپیشلی په دا فیلډ کې په دا فیلډ دا 6 star ریسرچ راځي دا ایون مطلب at some point آکسفورډ سره نام بالا و رینکینګ کې نو هغه دې د پاره د دې مین ایلیمنټس دوی چې د یونیورسيټي بعد دوی تاسو بیا پریکټیکل ایکسپیرینس تاسو یو کنسلټینګ پروجیکټ په لاس راکړي چې ته واقعي په یو غټ ارګنایزیشن ته لاړ شې او بیا هلته دغه یو غټ پرابلم ته سالو کوي ته ایز ا سټوډنټ تاسو ستا پروفیسر در سره تا دوی درې میاشتې لپاره یو ځای واستئ بیا به دغه مسله ته ور حل کوي او دغه سی ای او مینجمنت ایم ډیز دوی ته په پریزنټیشن اخلي کې ورکوي سیاره د اسپری دغه مسله او ما دغه سولوشن ته راوباسه نو اوس دا خو سولې و
لکه هغه سټوډنټ چې د استاد په د استاد په فیلډ کې سبق وایي نه هغه زده کوونکو ته نو دغه لکه سړی دلته راشي دا کناري واک کې لکه اوس ته څه کار کوې دلته یعنې زما لپاره هم دا یو پوښتنه ده چې زه غواړم چې په تا خبر سم لکه ته دلته څه کار کوې د کناري واک په دا دنګو دنګو ودانیو کې دغه اسمان څکې ودانۍ او هغه یو جګه ودانۍ هغه جګه ودانۍ چې دا زموږ څه کار کوو په دا دا ټول فټ بلډینګز کې نو زموږ کار چې دوی د کنسلټینګ کار دی او KPMG ایز ا کمپنی چې ده دا د دنیا ټاپ 4 کمپنیان چې دي ته بیگ 4 وایي بیا اګین ستا د سټوډنټس لپاره یا د نور خلک چې ګورم دا خپل په فیلډ کې په دې کې په زراو کمپنیانې دي کنسلټینګ آل اوور د ورلد هغه کې چې ټاپ 4 کمپنیز دي دا په هغه کې ورایي د بیگ 4 وایي بیگ 4 په دې ورته وایي د دنیا غټ غټ کنسلټینګ پروجیکټس په KPMG کې کیږي او نور درې سي دي هغه ستا ډیلویټ کمپنی ده PwC ورته وایي او ارنسټ اینڈ ینګ ورته وایي ارنسټ اینڈ ینګ شاوله بلډینګ کې دي KPMG دلته دی ډیلویټ چې د ستا لندن برج سالته نږدې دی PwC چې دا هغه بیا امبانکمنټ څخه نږدې ده ټرافالګر سکویر کې هغه هیډ افیس دی اوکې نو دا چې په ایوریج زه دا درته وایم موږ د کال چې بزنس دی KPMG ایز ا ګروپ چې دی موږ په 180 کنټریز کې افیسز لرو یو سل اتیا ودونو کې او لا بزیات دي کم باندې ډېر 180 پلس کنټریز کې زموږ افیسز شته او دا څه کوي یو سل اتیا هیوادونو کې دا په دا کې یو خو موږ د کنسلټینګ پروجیکټس اډیټ دویم اډیټ خو اکثره خلک خبر دي چې یار یو لړ حسابداري د چې یار ستا حساب برابر دی جانچ پړتال دا خو اډیټ خو ګوره جوړ کار دی چې د حکومت غم دي د کمپنیانو غم دي د ګردو کې بالکل اډیټ دویم چې موږ مین غټ کار دی which is major part of our work هغه کنسلټینګ کې او دا کنسلټینګ لکه په ساده ټکو کې چې زه هم په پوسم دا څه شي دا کنسلټینګ نو دا درته وایم لکه موږ ته یو بانک راغلی ٹھیک او زه به لکه موږ په علاقه کې اګریکلچر ډیر دی او نو د اګریکلچر بانکس دوی موږ ته راشي چې یار زما په پاکستان کې افغانستان کې په دغه رنګ ځایونو کې زما کسټمرز او څو خلک چې دي هغه زما کسټمرز نه دي مشتریان ګراک گاهک چې وي نو دا خلک مزکه لري د آبادول غواړي نو دا زه خو بانک یم زه غواړم د دوی مدد وکړم ټیک شو اسلامک بانکینګ په فاینانسینګ باندې دوی مدد وکړم نو دا یو مشتری سي چې یار ته ماته دا راوښه زه ما سره پیسې پرتی دي او د کار کول غواړي نو دا لار ماته را جوړک موږ چې د دې کنسلټینګ کو چې یار ته دا ستا چې کوم پروډکټ دی او دا ستا چې اینډ یوزرز دي چې موږ هغه اګریکلچریسټ ورته وایي سو هغه ته یا یو ټریکټر څوک اخلي د دې جرنی چې ده دا موجود شو دا یو کار صحیح دویم اگزامپل دا دی موږ ته ټویوټا کمپنی والا راغلی هغه وایي all over the world کرولا زما نمبر 1 پروډکټ دی لیکن زه غواړم بلک زما سیلز 20% بالا کا دا څنګه کوي سم موږ لاړ شو په زراو کسٹمرز د دوی all over the world ولې چې موږ ارته افیسز لرو په دنیا کې څوک ټویوټا موټر چلی د دوی ګورنر سود موږ خبرې وکړو یوزینګ ټیکنالوژي او یو سروې غونډه وکړو بیا د دوی ګرد انفارمیشن راټول بیا زماره سړی په دا کمپیوټر باندې ناس څه دا ګرد انفارمیشن انالایز کوم سیار د کویت والا په کرولا کې دغه شیخ خوښ د لندن والا کرولا دغه شیخ ټیک دغه دوی د ریسرچ لپاره موږ ته راځي موږ ته انسایټ ورکو چې یا دلته پیسې ما لګول د ټایم ضایع کوي دلته ولګوه دلته به کسٹمر هم خوشاله ته هم خوشاله دا دویم اگزامپل دریم اگزامپل دی موږ ته ډیر چیریټیز سره کار کوو all over the world لکه دا ایون پاکستان کې لاست ټایم فلډینګ راغلی نو په دا کې ګورنمنټس موږ سره کانټیکټ وکړي سیاره موږ ایمرجنسي مینجمنٹ کو یا کووډ سی راغلیو دا هاسپټل به هاسپټل جوړو هاسپټل د پاره ډاکټر او هاسپټل نه خپل خبر دي لیکن دا ګر خلک په واپس کې څنګه کار کوي موږ اوور نایټ within 2 weeks د هاسپټل دوی تور ودروي او ډیر ښه ګورنمنټ موږ کار کوي
چې دا ګرد هاسپټل ته درې څنګه درې دا بیډز برازي امبولانس بچي دا ګرد فریم ورک سی دی موږ یو تراسه لکه آرکیټیکټ دی آرکیټیکټ ته نقشه جوړي موږ ته بزنس پرابلم سولوشن کا نقشه جوړو چې یار ته دارنګ کار وکړه د دې دا نتیجه دا خو ستاسو د ګرد KPMG دغه کار کوي نو په دې کې شهریار خان خپل یوازې چې موږ راوباسو دای څه کار کوي اشه په دې کې بیا ته وایې خشورش جواب دی په در کوپه KPMG دا نه ځای دی په دې کې ته په یو کریئر کې ستا 15 کریئر تیری یا لس تیری ته ولي ما چې KPMG دلته KPMG کار شروع کو ما یو کار کوي تر 2 کال اول پورې ما بیا بل کار اوس ایون جسٹ یسټرډے زما بل ټیم چینج نو تا د مواقع ستا په دغه کمپنی کې چې تر ولاړ سي خپل کریئر چینج کی او ته ډیفرنٹ کولی د یو کار سره کې دې انسان بورس یا مطلب انسان د خامخا چې خالي بالکل ریپیټینګ یو کار کوي نو ستا ابیلیټي یا فرشنس مایند د سلاټ سي اوس زه تا درته شوم چې ما کار څنګه شروع کړو ما کار چې شته دا اگر چې ما د ټول د ډیټا چې راشي دا به ما ته راشي اوس ما ټیم ته راشي موږ د زراو د لکاو خلکو ډیټا په کمپیوټر سکرین باندې راوړو او زما کار بیا ډایرکټ تا دی چې زرا ولاړ سم د ټاپ سی او چې د هر کمپنی دا لکه د نیټ ویسټ بینک دی یا غټ انشورنس کمپنی دا یا غټ چیریټي دا د دې د ټاپ سی او سکشنم حضور ته مې یار داستا کسٹمر سي دي په زراو په لکاو باندې دوی دا خبره کوي چې دا شی نه خوښ دي دا نه دي خوښ په اسانه سوال فاصله دا ډېر کمپلیکیټډ موږ دا د جوابونه راوړو دا ډېر کمپلیکیټډ مرحله دي لیکن بالکل لیکن دا په اسانه الفاظ دا دي چې زه ورشوم چې یار ستا په کمپنی کې دا فالټس دي دغه نیمګړتیاوي دي دغه نیمګړتیاوي ته سم کا نو ستا کمپنی به مخشو ودرې پر مخ ولاړ اوس لکه شهریار خان دلته د دفتر کې کار کوي دغه اوریدونکي دي په کوټ کې دي بیا کندهار کې دي داسې ژوب او خوست دي بیا اسماعیل خان دي بیا داسې ورکزو ایجنسي دی بیا ننګرهار جلال آباد دی بیا پېښور دی مردان دی داسې کابل اوس دلته اوریدونکي د تا اوري نه نو دلته کېدای چې دا د فاینانس سیکټر کوم طالب علمان دي زده کوونکي دي نه ته خپله د ستاسو کمپنۍ ته یو وړاندیز نسې کولی چې زه فرضاً دغه خلک ټرینډ کړم یا دوی دې غاړې ته رامات کړم موږ په زرګونو ځوانان لرو چې هغوی ته فرضاً ته یو آیډیا ورکړې او هغه کېدای شي ځینې دلته کار پیدا کړي یا دوی ته هلته کارونه پیدا شي داسې یو کار کېدای شي دا خو تا ډېر ښایسته پوینټ راپورته او دا ډېر امپورټنټ دی زموږ لپاره او چې کرنټ کوم چې اکنومیک او پولیټیکل لینډسکیپ دی په دا کې زما په خیال کې د زموږ لپاره ډېر ښه موقع پیدا شوې ده دا ټایم چې زموږ دا خلک دا ینګ هلکان چې دي دا په دا ګرد ریجن کې دا ټایم چې یو تراسه ته مطلب د امن حساب ته وګورې بیا هم بهتري راغلی ده بهتري دا رنګه راغلی ده که زموږ ګورمنټ په دا ملکو کې لږ خرچه زیات نه لږ خرچه افرټ وکړي نو موږ دا رنګه سیم سیټ اپ جوړوی سو لکه چې په انډیا کې جوړ شوی ده وګوره ته په خپل د همسایه ملک څه زده کوې هغه څنګه دا خلکو راولاړ شوي دي خپل هلکانو نجونو ته بیسیک شی ایجوکیشن ورکړی دی مطلب ډېر زیات هغه نه دي خو بیسیک ایجوکیشن یې ډېر ښه ایجوکیشن دی ولې دا زموږ کمپنۍ کې چې یو کار کوي د زموږ د هېواد هلکانو نجونې چې دي هغه پریکټیکلي ډېر سمارټ دي سټریټ سمارټ خلک دي دوی دماغ په سلوشن باندې ډېر ښه کار کوي لیکن د بهار یا د غټ کمپنیانو یو ډیسپلین دی د ورک ایتھک ورته وایي دا خو د هلکانو نجونو قصور نه دی لیکن دا د ګورنمنټ یا بیا ایجوکیشنل انسټیټیوشنز هر کار په ګورنمنټ هم نه اچي لکه په کوټه کې بیوټمز دی یا بلوچستان یونیورسيټي ده دا دی که یو دوه کورسونه خالي هلکانو نجونو ته د خلکو سره څنګه کمیونیکیشن کوم څنګه د هغو سره رابطه کول ده دغه شیانو باندې لږ خرچه دوی افرټ ورکړي چې کوم زموږ په هېواد کې دا شیان باندې څوک کنسنټریشن نه کوي
نو اوس لکه دغه دی ته کله ځې کوټې ته نه نو ته د بیوټن د یونیورسټۍ یا د بلوچستان یونیورسټۍ یا کله پېښور ته ځې د دوی یونیورسټۍ له چانسلر سره خبره وکړي چې زه یو لیکچر ورکوم د خپل دغه ستا چې دلته یو تجربه سوې ده یو دومره د کلو تجربه ده د دې یوه کړکۍ ورښکاره کړي یو وینډو نو داسې ته نه اکثره ځې ته کوټې ته دا کار ولې نه کوي دا کار په دا ستا ډېره ښه مشوره ده دا کار باید چې اوس د دې بعد چې ځو نو نیکسټ ټایم به انشاءالله که خدای کول ما ته په ګډه ځو او دا کار به فري اف کاسټ بالکل د کلکوان انجون لپاره خامخا شروع کوو او ورسره به زه ګرانو کتونکو له شهریار خان سره ما یو داسې پلان هم جوړ کړی دی چې په بریتانیا کې مشهور پوهنتونونه چې څه دي یا دلته انسټیټیوټ دي یا دلته کاروباري غټ مرکزونه دي یا خپل د لندن ښار څومره مهم دی لکه یو کس راځي دلته لندن کې دی څنګه اول د لندن پیژندګلو څنګه وکړي دلته میوزیمونه دي دلته ډېر لوی کاروبارونه دي د ساتیري ځایونه دي نو په دې اړه به هم له شهریار خان سره وخت په وخت خبرې کوو له ده سره به د لندن په سایل هم وځو نو شهریار خانه ډېره ډېره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړئ او ګرانو کتونکو ته که څه ویل غواړې بس زما خو دا ستا چې څه اودینس دي دا ستا ګران کتونکو والا چې دي دا ګوره دغه مشوره ده چې خپل په دوی چې کوم ابیلیټیز کوم صلاحیتونه چې دوی سره دي نو ځان یې اول وپېژني ډېر ضروري دي او د ځان سینسیر سي او په هغه شي باندې کنسنټریشن وکړي چې په کوم شي کې دوی ته معلومېږي شي چې دی ایکسل کوی سي یو شی دی ونیسي یو شي باندې کنسنټریټ وکړي چې په کوم شي کې دی ښه دی دغه شي ته مخه بوځي نو بیا به کیدای شي ځینې خلک ستا د انټرویو واوري او دوی مشوره غواړي نو دا مشورې لپاره بیا تاسو وخت لرئ زه بالکل چې هر سړي ستا په د اودینس کې چې مشوره پکار وه تاسو رابطه کوئ سي ته ما سره ډایرکټ رابطه کوي ما سره ډایرکټ رابطه وکړي نو سبا خو آنلاین خلک پیدا کوم هیڅ مسله نه نو کې د ما سره رابطه کوله بالکل د زما مشوره any time available د زما دلته ډېر کښتیان دي د هغو سره هغه رنګه مشورې ورکوم ډېر هلکان ما دغه رنګه دلته راوړي دي او هغو دا دي ماشاءالله خپل جابز هم شروع کړي دي نو دا رنګه بالکل زما مشوره any time available ده کله چې تا ویل موږ حاضر یو ډېره ډېره مننه نو ګرانو کتونکو شهریار خان ترین چې دلته فاینانشل کنسلټینګ کې دی دا کنری واف دی د کې پی ایم جي دغه یو ډېر غټ ګروپ دی د دې دلته کارمند دی دلته کار کوي نو تر بیا خبرو د خدای په امان شهریار خان ډېره ډېره مننه ډېره مننه خدای په امان